او مونږ بیا غیرت تا غوندې د اوسان نه یو، تا غوندې بې غیرته نه یو، تا غوندې رذیل او ذلیل نه یو. 100 کاله نور هم ورسره جګړه کوو. تر هغه پورې به مونږ وژل کېږو چې تر څو مو خپل ازادي نه یې اخیستې. لاس دې د امریکایانو خلاص شي، لاس دې د هغوی د سپیو د هغوی د مزدورانو خلاص شي. اخطارونه مه ورکوه، راسه چې په میدان سره معلومه کړو چې زور در باندې راسي. پلارانو ته دې زنګ ویله چې طالب راغی ولسوالۍ ته راننوته، ورشه که نرې. تا خو تر پرونه چیغې ویلې چې طالب دې را سره مخامخ شي، ولې له پوستې سر نسي جګولی له ډاره. یو طالب راته ویلې وایي یو جي کې ما لیزریانې پیدا کړې نو دغه عسکر هم ډېر ویشتل، وایي ټول هم په دې ښي سترګه باندې وویستل. وایي اخر قومندان ویلې دا یو نیم خو په دې چاپه سترګه مولې ټول دغه یو سترګه باندې لګېدلې دي، هلته به حکومت وایي چې دا په خپله دوی ویستلې دي. نو یو نیم په تندي وله، یو نیم وایي مونږ ورته ویلې چې بس ته راته وایه چې نن یې په کوم جي وولو. نو یو ورځ به مې په دې خوله ویسته، بله ورځ به په دې یوه سترګه ویسته، بله ورځ به په دې بله سترګه ویسته. نو اوس به انشاءالله العزیز تاسو له خپل د خاورو له کوډلو نه سر را جګ نه کوي. پرون مو په زنګین ټوپک در سره جهاد کوه، نن در سره په لیزري کوو، او د راکټ مرمۍ نه خړوو، او دا نور شیونه لملمه کوونه. ځان ټینګ کوئ، ولس مه بمباروئ. قسم په خدای غچ در نه اخلو، والله بالله ثم تله که د مظلومو هېواد د قندوزیانو وینې هدر لاړ شي، که د دې هر څاڅکي وینې د تاسو د جنرالانو او د تاسو د کمانډویانو په مرګ تمامې نه شولې، مخ ته لاړې راتوکې عنقریب یې وګورئ. طالبان د ټولې نړۍ تر ځواکونو او سپیشل فورس او دې غښتلې قوه ده په انتقام اخیستلو کې نړۍ ته تاریخ پرېښی. که نه ورسره سرکوزي ټرمپ نه پوښتنه وکړئ، که نه ورسره دغه څه شي نومېږي سکاټ میلر اکان هم پوښتنه وکړئ ورته طالبان څنګه دي زدن کې. خلک یې سر وهي، طالبان یې بیخ وهي. ډېر امریکایان دي چې له بیخه خراب دي. قاري صاحب محترم لینک مې درته لیږلی ده، لایو خپرونې ته راشه. قاري صاحب سعید خوستی لایو خپرونې ته راشه چې ملګري ټول پوښتنه کوي. تقریبا نیم ساعت شو. ښه دا راغی انشاءالله العزیز. تاسو خالي لایو شیر کوئ، لایو شیر کوئ. نور د دې خلکو سندل، د دې خلکو غوږونه تاوول، د دې خلکو په دا خوله باندې سکان وهل، هغه د ما او د قاري صاحب کار ده. چلنج د کابل ټولې مزدور ادارې ته، ټولو ویندویانو ته، دوی دې راشي صرف ځان د آزاد معرفي کړي، ثابت دي چې ځان د آزاد ثابت کړي. که دوی آزاد دي 1500 بندیان چاته خوشې کړه، که دوی آزاد دي قطر ته غوږ نیولې چا بوتله، که دوی آزاد دي ولسمشر د عسکرو په منځ کې په باګرام کې چا ور خوشې کړه، که دوی آزاد دي 50 ولې وشو، که دوی آزاد دي هر والي ته معاونه ښځه 20 کلنه په کوم دلیل منظوره شوه، که دوی آزاد دي، دوی ضمیر لري، دوی وجدان لري، دوی ناموس لري، دوی غیرت لري، ولې د ټرمپ لمن نیولې روزانه زارۍ ورته کوي. حتی د راتلونکي ولسمشر په امید دي. پرونی غلام او مزدور غني ټرمپ ته په امید چې ټرمپ به راسي او ما ته به حجت راکړي. نن هماغه شړونګه، هماغه پدرنالته، هماغه بې ضمیره، هماغه کلبسه خور، هماغه ناموس پروشه غني نن د راتلونکي جو بایډن ته په انتظار دی. د طالبانو داسې ګزار ده چې 20 ولسمشران نور راسیم افغانستان کې د ټینګې نه دي. او مونږ بیا غیرت تا غوندې د اوسان نه یو، تا غوندې بې غیرته نه یو، تا غوندې رذیل او ذلیل نه یو. ازادي خوښونکي یو، مونږ آزاد عادت یو، آزاد او خپلواک ملک. مونږ ته نیکونو خپلواکي درس راکړی دی، غلامۍ نه ده راکړی. 100 کاله نور هم ورسره جګړه کوو. تر هغه پورې به مونږ وژل کېږو چې تر څو مو خپل ازادي نه یې اخیستې. لاس دې د امریکایانو خلاص شي، لاس دې د هغوی د سپیو د هغوی د مزدورانو خلاص شي، د بلیک واټر او د CIA جاسوسانو. 3 لکه امریکان دلته در سره پراته وو، 4 لکه در سره ناټو پروتو. څه مو کړه؟ طالب مو ورک که، طالب مو محوه که، طالب مو بې عزته که؟ نه، طالب هماغسې ویاړلی باوقاره د
د عزت او له ویاړ او له افتخار سره د امریکانو په مخ کې ودرېده وایي وکړه سره تړون له افغانستان نه به وځې که په رضا نه ځې په زور دې باسم دغه اصلي افغان بچی ده او تاسو څه وکړه ټرمپ ته کیکه باګرام ته کیکه منډې ورته وهه چاپړوسي لاس په نامه په قطر کې خو د موږ د شیرانو ولیدل چې څه رقم ولاړو د یو سیال په توګه باندې د یو فاتح په توګه باندې له خپل دښمن سره ولاړو دومره تنازل په قواره کې نه ښکارېده دومره ډار او ویره ورسره نه وه چې ته څوک یې د ما رزق ورکوونکی او ما د فتح مینار ته رسوونکی بره ده یوه کرونا در باندې راغله ټنګ او ټونګه مو په علاج نه پوهېدلی قاري صاحب محترم راغلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم قاری صاحب سعید خوستای لایو پرونې ته په خیر راغلی وعلیکم السلام ورحمت الله جنرال صاحب تا ته محترم لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وعلیکم السلام مبین صاحب محترم د لایف موضوع خو د کندوز ولایت کې د ملکی کسانو په کورونو بمبار او د هغوی په شهادت رسونه د لومړی به زه دا د امارت چې کومه رسمي اعلامیه راغلې وه نن هغه تاسو ته ووایم د هغې نه وروسته بیا موضوع ته راشو او نن یوازې په کندوز کې نه په نورو ځایونو کې هم د سیاسي مزدورانو د ملکي افغانانو په کورونو بمبار کړی دی او ملکي وګړي شهیدان کړي دي نو زه دغه اعلامیه وایم درته هغې نه وروسته بیا بحث ته راځو او جنایت مزدور دښمن په کندوز کې تر 40 پورې ملکی خلک شهیدان او ټپیان کړل د ملکی خلکو د وژنو او وحشتونو په دوام نن غرمه د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ نیکپایي سید رمضان کلي کې د کابل ادارې الوتکو د ملکی خلکو په کورونو باندې وحشیانه بمبارونه وکړل د یاد ظلم او جنایت په جریان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون زموږ 23 تنه ملکی هیوادوال په شهادت ورسېدل 19 تنه ټپیان شول ګڼ شمېر کورونه له خاورو سره خاورې شول دا پیښه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په سیمه کې هیڅ نظامي تحرکاتو یا نظامي کسانو شتون نه درلود د کابل ادارې د غلامۍ په روحیه روزل شوي عسکر د هیواد په مختلفو سیمو کې د عامو خلکو په وژنو او زورولو بوخت دي ملکی کورونه بمباروي کلي او عامه سیمې په توغندۍ ولي په لویو لارو خلک زوروي له خلکو پیسې لوټي په عام محضر کې غلا او چور کوي په ښارونو کې ښځې وهي ډبوي او په اختطافونو کې لاس لري ذبیح الله مجاهد د اسلامي امارت ویاندوی مبین صاحب دا پیښه د کندوز ولایت د سید رمضان نیکپایي په کلي کې د خان آباد ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده او په دې پیښه کې 23 تنه ملکی هیوادوال چې ښځې او ماشومان پکې دي هغه په شهادت رسېدلي دي 19 کسان زخمیان دي او دا پیښه په داسې یوه سیمه کې رامنځته شوې ده چې هغه سیمه کې هیڅ کوم نظامي تحرکات یا کومه پیښه نه ده شوې یعنې کوم برید هلته په دوی نه ده شوی یا نه کومه پیښه رامنځته شوې ده بلکې دا په داسې یوه سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته بیخي کوم حرکت نه ده شوی کوم نظامي تحرک نه ده شوی په داسې یوه سیمه کې دا پیښه رامنځته شوې ده د دې پیښې تر شا څه دي او د کابل ادارې عسکر نظامیان ولې دا ډول پیښې کوي او ولې د ملکي خلکو په وژنو لاس پورې کړی دی د دې لپاره یو همدا علت دا ده چې دوی دا څو ورځې مسلسل لګیا دي او کوشش کوي چې طالبان اسلامي امارت اوربند ته قانع کړي چې موږ سره اوربند وکوي ځکه دا اوربند دوی دې لپاره غواړي چې دوی ساه ختلې ده نور هغه د زنکدن هغه وروستی سلګۍ دي په همدې خاطر اوربند غواړي او اسلامي امارت د دوی سره اوربند نه کوي ځکه اوربند په هغه وخت کې ممکن دی چې کله دغه د سیاسي غلامان د اسلامي امارت او د دې ملت غوښتنو ته تسلیم شي او د هغوی غوښتنې ومني هغه وخت کې بیا اوربند ممکن ده امریکایانو هم په اوربند باندې ډېر زور ووهلو خو اوربند یې ترلاسه نه کړی شو مخکې د هغې نه توافق ته موږ ورسېږو د هغوی سره نو دوی اوس کوشش کوي ملکي خلک وژني ملکي هیوادوال وژني په دې خاطر چې په اسلامي امارت فشار زیات شي او اوربند ته غاړه کېږدي خو واقعیت دا دی چې دا د ملکي خلکو وژنه دا نن نه ده شروع شوې دا 19 کاله مخکې شروع شوې ده
19 کاله پخوا دا لړۍ پیل شوې ده، تر اوسه پورې دوام کوي او دې ملت د هر ډول قربانیو ته غاړه ورکړې ده او هر ډول قربانۍ به تر هغې پورې ورکوي تر څو پورې چې د دې تامیانو فلبریټانو واکمني ختم شي. دا خلک په دې ملت نوره واکمني نشي کولی. او دا د تعجب خبره دا ده چې امریکایان په دې خاوره کې مات شول. امریکایان د دې خاورې نه تښتي، خو هغه څوک چې 19 کاله د امریکایانو جاسوسي کړې ده، د امریکایانو غلام و، د امریکایانو مزدور و، هغه بیا هم د امریکایانو د ماتې نه وروسته په دې ملت د واکمنۍ خوب ویني. دوی بیا هم دا فکر کوي چې موږ به په دې ملت واکمنان پاتې شو. یعنی دا بیخي یو ماشومانه فکر ده، یو بیخي ماشومانه منطق ده چې یو څوک فکر کوي چې د امریکایانو د وتلو نه وروسته بیا هم دوی په دې ملت واکمنان پاتې شي. نه، تاریخ ثابته کړې ده. موږ یوازې دا د کابل اداره نه بولو، موږ د نجیب اداره هم د کابل اداره بلله، موږ د شاه شجاع اداره هم د کابل اداره بلله، موږ د کارمل او د ترقي ادارې هم د کابل ادارې بللې. هغه مشروع نظامونه نه بلل، مشروع دولتونه مو نه بلل، ځکه هغه پردیو جوړ کړي وو. موږ ته پردیو سفارتونو خارجیانو موږ ته جوړ کړي وو. افغانانو په تاریخ کې پردي جوړ شوي نظامونه نه دي منلي او نه به یې ومني. او بله غوښتنه مو ملګرو نه دا ده چې لایف شیر کړئ. مبین صاحب که چېرته څوک سټوډیو کې در سره وي راوایخلئ چې که څوک سوال لري. بیخي صحیح شو. صلاح الدین ایوبی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مبین صاحب محترم په خیر یې؟ لایو خپرونه شیر کړئ سره. بس قاری صاحب ته سپیشل سلامونه وایم. خو دوی خو لګیا دي محترم هر وخت دا ظلمونه کوي، خو په دو ظلمونه به سبا ما قاری صاحب نه دا پوښتنه ده چې دا خلک به سبا بیا معاف کېږي چې دومره ظلمونه او وحشتونه په د افغانانو باندې کوي. ما خط سره وساده لږ لیکم سره مهرباني وکړه. ما قاری صاحب نه دا پوښتنه ده چې لکه دو خلکو دا دومره ظلمونه کړي دي، سبا به دا بیا امارت سره راشي دا به معاف کوي که محکمو ته به راولي؟ بس دا پوښتنه لرم. السلام علیکم. محترم قاری صاحب، محترم سوال مو واخیسته؟ او بالکل مبین صاحب، موږ خو څو وارې دا سوال ځواب کړی ده چې د موږ دپاره اولویت چې ده هغه د نظام جوړول دي، د ملت بسیا کول دي، دلته امن راوستل دي. انتقام اخیستل یا د خلکو وژنه، خلک محکمې ته راکشول، دا بیا وروستني مسایل دي. لومړیتوب دا دی چې باید دغه په دې هېواد کې یو قوي اسلامي نظام رامنځته شي، د نظام ستنې پایې ورغول شي. دا د موږ لپاره لومړیتوب دی. صلاح الدین ایوبي، وروره دلته کوشش مه کوئ چې په جعلي نوم باندې راشئ. کابل د روان تا لیکلي مخالف یم، دلته اصلي آی ډي د تا ښکاري. مبین صاحب دغه مخبر ما قاری صاحب پیژنې صلاح الدین ایوبي مې نوم د خپل اوریجنل نوم دی. تا ته نه وایم، لاندې کوم کاس هغه ته مې ویلې، دلته اصلي آی ډي ښکاري. ما طرف ما سلامونه قاری صاحب ته سپیشل وایه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په اصلي نوم چې هر څوک راځي انشاءالله راخلي. رباني مایک مو بند کړئ. مهرباني سوال ته درشه. صلاح الدین سوال ته درشه. صلاح الدین ایوبی. رمضان فرقانی، سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنرال مبین صاحب کاری صاحب ته سلامونه کوم او ټول. وعلیکم السلام. نو الله پاک دې تاسو ټول جوړ او روغ وساتي. نو موږ د نیویارک ساتونکو په کندوز کې ملکي پاکستان وژلې، نو دا د دې هدف ته هر ورځ د مظلوم افغانانو د وینو تږي دي، د مظلوم افغانانو هر ځای وژني. هم دا د دې هدف ته خپل د هدف سره هر ورځ خپل ادامه ورکوي او هر ورځ د افغانانو باندې خپل تند ماتوي، نو دا هم د دوی عادت دی. اسماعیل لرئ؟ السلام علیکم. السلام علیکم مبین صاحب. مبین صاحب محترم زموږ غږ لري؟
السلام علیکم ورحمت الله. قاری صاحب محترم از موږ غږ شته تاسو ته؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم غږ مشته بالکل. غږ مشته وروره مهرباني وکړئ. قاری صاحب مبارکتا ته او جنرال صاحب ته دوه تدرلو کوم سلامونه وایم. غږ درځي قاری صاحب؟ او غږ راځي مهرباني. ښه جزاک الله. نو ما خبره داسې کوله چې نن دغو وحشیانو دغو ځناورو بیا یې وحشت کړی ده، دهشت یې کړی ده. زه ګوره قسم په خدای درته خورمه چې د دوی اخري شېبې دي دغه چې څومره ظلمونه کوي دا به هم کوو. بېخیره او ظلم یې پای ته ورسېد او انشاءالله امارت راتلونکی د امارت به راځي. خو یوه خبره ده چې نن ګلبدین کړې وه هغه دا خبره د خیر د موضوع نه بله خارجه هم وي. ګلبدین ویلي چې موږ په ګډه طالبانو سره کار کوو. نو زموږ مطلب دا ده، غرض هم دا ده مبین صاحب تا ته وایم چې موږ ګلبدین نه غواړو په دې پاک په دې امارت په دې سب کې نه غواړو. محترمه وروره د دغه موضوع نه که تېر شو ښه به وي. ګلبدین حکمتیار چې ده هغه په هر صورت د هر چا په منځ کې مثبت معتبر وي. ګلبدین حکمتیار وعلیکم السلام سیکولرانو د ملحدانو په مقابل کې موږ دوی یو ګډه باطله لرو، یو ګډ او مشترک هدف لرو. هغه هدف ګډ هدف چې دغه د سیکولرانو د ملحدانو د کمونیستانو په مقابل کې مبارزه ده. دا یو شی د موږ د دوی په منځ کې مشترکه نقطه ده. دوی هم د کمونیستانو د سیکولرانو د ملحدانو په مقابل کې قاطع دریځ لري. همداسې موږ هم د دوی په مقابل کې دریځ لري. ښه خبره دا ده چې مشترکات وپالو. بالکل. بل چاته دا موقع ورنه کو چې د مونږ ترمنځ شګې وشیندي، شګې واچي، کاڼې واچي، خپل منافع ترلاسه کړي. نو بهتره خبره دا ده چې مونږ په اشغال باندې خبرې وکړو، په سیکولرانو، کمونیستانو، خلقیانو باندې. بالکل واقعیت دا ده. مبین صاحب دغه تاسو ته یوه خبره وکړم، مهمه خبره. دې خلکو سره ګلبدین حکمتیار خو خیر هغه باندې به بحث نه کوو، هر چا په منځ کې نسبت معتبر وي. ګلبدین حکمتیار د اشرف غني نه زر ځله زیات ده. د اشرف غني یعنی د ګلبدین حکمتیار د خپو خاورې د اشرف غني نه فضیلت لري. د ګلبدین حکمتیار د خپو خاورې د شمال د لنډغرو نه شرف لري، د جنوب د لنډغرو نه شرف لري، د امریکایي غلامانو نه شرف لري، د CIA د مزدورانو نه شرف لري. دې خلکو سره د موږ اختلاف، د کمونیستانو ملحدانو سره د موږ اختلاف د عقیدې او د فکر ده. د موږ دوی په منځ کې عقیدوي ستونزه ده. د موږ او د دوی اختلاف د فکر او د عقیدې ده. توبهګار نیازی صاحب سلام علیکم. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مبین صاحب سلامونه وایم. مبین صاحب زه دا یو پوښتنه کوم، داسې موضوع نه به موږ خارجي د قاري عیسی یو ویډیو مې یوه ورځ ولیدله، بیا په هغه کې حماسي صاحب یو تقریر وکړ، په هغه باندې دا غږېده. نو حماسي صاحب حوالې قربان وشمه، نن مو په حماسي باندې بحث نه ده. حماسي شیخ صاحب څه دی؟ نه پیګم په دغه خو بحث نه. ما ول درته ویلي چې بحث نه بلې خبره به هر ایمال که چېرته امارت اسلامي راشي نو دغه ډېر سخت دي، کتابو باندې رشتان ووایي. پیژنو نه اصلا دا نوم چې تا اخلې دا بیخي نوی نوم ده. بیخي دغه نوم مونږ اورېدلی نه ده. دا کوم تا اخلې قاري عیسی ده او که عیسی ده. مبین صاحب دې پرېږدئ، دی څه وایي؟ لنډه پوښتنه وکړه. که د شیخ صاحب د موضوع په اړه دی پوښتنه کوي نو هغه موږ څو وارې ځواب کړی ده. د دې ټامیانو، فلبرایټانو، د CIA د مزدورانو په تبلیغاتو مه غولېږئ. دوی چې څه وایي حقیقت نه لري. د دوی یوه خبره هم ومنئ. دوی ورته وویل چې اسمان شین ده، دا هم ومنئ. نو دا رقم ته یو ورځ ویډیو وکړله، څو شپې مخکې بیا ولیدله. نو حماسي صاحب یو څو هغه په ورکړلې حوالې. نو دلته یو څو کتابونه یاد کړل چې تا خو په د احیاء العلوم باندې، بحر الرایق باندې او امام سیوطي صاحب باندې خلک غار کړل. نو دا څومره کفري خبرې ده وکړله چې اسلامي نظام راشي نو په دغه کې به بیا هم دته ماف کول وي، دا به ماف کېږي.
بس دا یم پوښتنه وه مؤمن صاحب. محترمه موږ هیله دا ده چې د اشخاصو نومونه مه اخلئ. د موږ داسې مبارزه هدف د اشخاصو نه ډېر لوړ ده، ډېر پورته ده. د اشخاصو نومونه مه اخلئ. دا خلک په نوم اخیستلو نه ارځي، د دوی نوم اخیستل نه دي پکار، او نه دا دومره څوک دي چې موږ یې نوم واخلو. بالکل مننه قدرمان شه قاری صاحب محترمه کابل د رواني مهرباني او سوال ته دراشه بیاغه نو السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. وروره که خپکیږي نه د حمزه کندوزی په نوم کاس د کده په کندوز کې وي دنه به تازه معلومات واخلو. خدای دې چې دا مال ته په کندوز کې وي او د پیښې کچیر د معلومات لري. حمزه کندوزی صاحب د مونږ غاګ اوره. حمزه کندوزی مایک مخلاص کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جنرال صاحب تاسو او قاری صاحب نور ټول لایو ورته سلام. وعلیکم السلام. حمزه کندوزی صاحب دا راته چې کندوز داخل کې عمل ته څه تازه معلومات دي پیښه دا په کومه سیمه کې چې بمبار شوی کداغه نه کوم معلومات لري مونږ او قاری صاحب لیدونکو سره شریک کا. ولا بدبختانه موږ خو معلومات نه لرو، خو د رابطه کې ول سره زاد موږ په خپل د رمضان کې په متقه کې چې څه ده نو خپل موږ ملګرو د موږ د تر زمانو لزون سره غږیدلو موږ خپل اصل کې د لوګری وسی کو په کندوز کې نو دا موږ ملکیانو کسانو باندې چې بمبار کړي ز خپل په کندوز کې نه بدبختانه خو لپاره ډیر لري ماشومان د سکلن د سکلن شل کلن اتلس کلن داسې ماشومان شیدان سوي د جماعت مخه ته دغه کې سوي ده. نو بس چې وړه کوچنی غونډه ویډیو موږ ته راغلی ده هغه ویډیو موږ تاسو ته بیا درولېږو. نو بس دغلته د دوی د موږ خپلوانو د تر زمونو موږ ملګرو په وینا سره دغلته هیڅ نظامی کس یا طالب هیڅ شتون نه لري او دغه ټول په عوامو خلکو دوی بمبار کړی ده. هیڅ کوم طالب دغه چې کې نسته بدبختانه ټول عوام خلک پکې شامل کړي دي. ها مننه کندوزی صاحب الله مقدرمان کا قاری صاحب هغه مونږ نه چې قاری صاحب نه یو سوال کوم چې لکه موږ نیټ لکه مشکل لري. قاری صاحب محترم موږ دا سوال چې قاری صاحب دغه رسنۍ اداره د دوی غلامي رسنۍ نو دا ولې موږ ته د نظامی هدف نه ګرځو، دا ولې موږ دوی ته یو تون گزار نه ورکو، یو درنه سفیر نه ورکو چې دوی دلته راسي موږ حق ولې موږ د ملت د خلکو غاک ورسي ملت ورسي نو دوی ته ولې موږ غاګ نه کولې موږ تاسو یو درنه سفیر نه ورکو. قاری صاحب محترم کدا جواب موږ ترا کې ډیر به مهرباني وي. قاری صاحب رښتیا وایي دا ډیره مهمه موضوع ده. قاری صاحب دا سوال خو څو باندې موږ جواب کړی هم ده. د دې داسې مثال ده لکه یو حوض د یو ډاند د اوبو ډاند د هغې ته د مردار اوبو یو نهر یو لښتی راغلی ده. نو موږ ته لازمه دا ده چې دا ډاند صفا کړو، په دې کې ځان مصروف کړو که هغه د مردار اوبو ویاله چې دا نهر چې ده چې د ډاند ته راغلی ده هغه بند کړو. موږ باید هغه کوم لښتی چې راغلی ده کومه اوبه چې د مردار اوبه د ډاند ته راځي باید هغه بند کړو، د هغې مخه ونیسو. نو دغه د رسنیو تر شا د دې تبلیغاتو تر شا د دې فحاشیو تر شا د کابل اداره ولاړه ده. موږ باید د امریکایانو د کابل ادارې غم وخورو. د کابل اداره او امریکایان باید د هیواد نه ووځي. کابل اداره باید د منځه یوړل شي. دغه ټیم باید د منځه یوړل شي. دا ټامیان او فلبریټان باید د منځه یوړل شي. دا چې د منځه یوړل شي دا رسنۍ به په خپله سم شي. دا خلک بیا وګوري دی به بیا موږ نه غټ غټ پټکي والي وي. ته بې غمه شه ډاډه شه. بس مهرباني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سیف نوري صاحب مهرباني. تاسو سلامونه قاری صاحب خو تاسو سلامونه او بل ناس ګډون ټول یارانو سلامونه. قاری صاحب زه مازیګر پورې خبروم تینا سه مازیګر پورې ساغو زه خپل سره پیوسېږم نو دا کوم سه مازیګر پورې دا حالت وو خپل کندوز خر کې شخص ته خپل پیژنې قاری صاحب مسوسات خبر کړی نو دا مور افغان کې خو دې خوګانه ډېر ګړه جنگ ډېر روانه مې ته باکه خو دا جنگ ډېر دا تاواته نو پاکستان دي هم او طالبان ټول مطلب جګړه ډېر زیاته ده نو موږ خپل هم کلی نه را تکسیر شو خار ته نو خان دې ته ډېر دګل شو خار کې ډېر شپه ډېر تکلی تر سو ته دې جنگ جګړه ده
نو قاری صاحب سوال دې مته شول تاسو نه چې موږ هغه کسان یو چې موږ په وطن کې نه پیدا، موږ بهر ملکو کې پیدا، یعنی زه ما خپل پیدایش پاکستان کې شوی ده، عمر تېروم فلحال په سعودي عرب کې. نو ما په خپل زندگی کې عمر تېر کړی ده، 23 کاله د ما عمر ده. که ما د جمهوریت کې وخت تېر کړی ده، ما په شهنشاهت دلته سعودي عربستان کې ما وخت کړی ده. نو که جمهوریت پاکستان هم اسلامي ملک ده، که شهنشاهت درته هم د سعودي عرب هم اسلامي ملک ده، نو آیا طالبان کوم شی اسلامي ملک هغه کوي راوصل غواړي؟ که هر یوي موږ په موږ باندې لاس وسر زه ما لاس وسر یوسي که شهنشاهت نوري سي محترم دغه سوال په دې رسنیو کې هم کېږي، تاسو به اورېدلې په دې ګردي میزونو کې دغه د تشپنامه سیاسي شنون کې د پلاستیکي سیاسي شنون کې چې دوی دا سوال ډیر کوي چې تاسو کوم رقم اسلامي نظام غواړي، د سعودي په څیر اسلامي نظام غواړي، د قطر په څیر غواړي، د پاکستان په څیر غواړي، د اندونیزیا په څیر غواړي، د چا په څیر اسلامي نظام غواړي؟ تاسو خو موږ ته وښایئ. دې داسې مثال ده لکه یو چا ته چې ته وایي چې ته څه رقم لمونځ کوې، د قطر په څیر لمونځ کوې، د سعودي په څیر لمونځ کوې. دا خو ګور دا ډېره غیر معیاري پوښتنه ده. د دین احکام چې دي، د هغې چوکاټ چې ده، د هغې دپاره معیار چې ده، هغه موږ په رجالو نه پېژنو. ته یو چاته نشې ویلی چې ته داسې لمونځ، ته ماته لمونځ وښیه، ته څه رقم لمونځ کوې، ته د پلاني په څېر لمونځ کوې، د پلاني په څېر لمونځ کوې. نه، د لمانځه دپاره په کتاب کې موږ تاسې په شریعت کې خپل چوکاټ بیان شوی ده چې لمونځ به داسې کوې، اول به تکبیر وایې، بیا به سبحانک اللهم، بیا به اعوذ بالله بسم الله وایې، بیا به الحمد وایې، بیا به سورت وایې، بیا به رکوع ته ځې. دا د لمانځه نقشه ده. د اسلامي نظام نقشه کتاب بیان کړی دی، موږ ته فقهاو بیان کړی ده. لازمه نه ده چې موږ د سعودي نه قیاس وکړو، لازمه نه ده چې موږ د قطر نه قیاس وکړو، لازمه نه ده چې موږ د پاکستان، د اندونیزیا یا د بل هیواد نه قیاس وکړو چې هغه ډول اسلامي نظام موږ غواړو. ولې اړتیا پیښه شي؟ دغه اړتیا په هغه وخت کې پیښیږي چې موږ په کتاب کې د اسلامي نظام دپاره چوکاټ ونه لرو. موږ د اسلامي نظام دپاره چوکاټ لرو. اسلامي نظام هغه نظام ده چې په هغې کې د الله کلمه لوړه وي. اسلامي شاعرو ته څوک سپکاوی نشي کولی، د اسلام مقدساتو ته څوک توهین نشي کولی، کفر او کفري عقیدو ته څوک په څرګنده بلنه نشي کولی، کفري دینونو ته تبلیغ په عام ډول آزاد نه وي، نه څوک کفري مذهبونو ته خلک را بللی شي. دا اسلامي نظام ده. په اسلامي نظام کې څوک رشوت نشي خوړلی، په اسلامي نظام کې د ښځې نه جنسي رشوت څوک نشي اخیستی، په اسلامي نظام کې فساد په دې کچه نه وي لکه دا نن چې ده. په اسلامي نظام کې د چا مال، عزت، ناموس دا ډول نه وي غیر محفوظ لکه دلته چې غیر محفوظ ده. په اسلامي نظام کې یو څوک داسې نه وي چې هغه به د ماښام نه وروسته د کابل په ښار کې د ارګ په څنګ کې محفوظ نه وي، غیر محفوظ به وي. اسلامي نظام دې ته وایي چې هلته د هر چا دپاره ټاکلی سزا شته، قوانین شته، د جزا دپاره خپل قوانین شته، د اجتماعي قوانین شته. په هره برخه کې موږ قوانین لرو. دا اسلامي نظام ده. لازمه نه ده چې موږ د یو هیواد ته لاړ شو. قاری صاحب خبر دی نیسم درته بخښنې سره، یعنی اوس موږ لیدلي دي که نه، موږ د 28 کاله د شهادت په جمهوریت کې، آیا په شهادت کې خپل قانون ده پکې، په جمهوریت کې خپل قانون ده پکې؟ طالبان خپل یعنی لا جوړه کړې ده، که د اتګ نه پس به لا جوړې دي، قانون جوړوي؟ محترمه ګورئ، لا چې دا لا قانون چې دا قانون په هغه مسایلو دپاره جوړیږي په اسلام کې چې هغه غیر منصوصي مسایل دي، هغه د امت د علماو تخریج ته پرېښودل شوي دي. یعنی د امت علما هغه د هغې په اړه تخریج کولی شي یا ترجیح کولی شي. مثلا جدید مسایل دي، نوي مسایل دي، موږ اسلام کې د هر څه دپاره حل لرو. زه به یې د بیلګې په توګه درته ووایم، ته چې کله په الوتکه کې سفر کوې، د الوتکه خو پخوا نه وه، په الوتکه کې ته سفر کوې، هلته لمونځ څنګه کوې، هلته روژه ته څنګه نیسې او څنګه یې ماتوې، هلته ته کومې خوا ته لمونځ کوې. مثلا آنلاین شاپینګ، د آنلاین شاپینګ پخوا نه و، آنلاین شاپینګ کې ته څنګه شاپینګ کوې؟ دا نوی بینکینګ سیستم ده، دا نوی بینکینګ چې ده دغه پخوا نه و. بینکینګ څنګه کېږي؟ د دې دپاره موږ د اسلام په چوکاټ کې د شریعت د اصولو په رڼا کې چې اصول به د شریعت وي، د هغې اصولو نه په ترجیح او په تخریج
علما کرام کینی هغې دپاره اصول ټاکي لکه ټاکل شوي دي موږ د جدید مسایل د دې دپاره حل لرو یو د ټولنې هغه مسایل دي چې هغه اجتماعي مسایل دي مثلا ټریفیک قوانین دي مثلا د ښاروالۍ قوانین دي د دې قوانینو دپاره دغې شیانو دپاره بیا هم علما کرام او حقوق پوهان کینی یو چوکاټ جوړوي او قانون جوړوي خو هغه قانون به د اسلام د اصول او د اسلام د اصولو سره په ټکر کې نه وي د اسلام د قوانینو سره په ټکر کې نه وي هغې باره کې ته آزاد یې ته کولی شي ټریفیک قوانین جوړ کړې ټریفیک اصول جوړ کړې ته کولی شي ښاروالۍ دپاره اصول جوړ کړې ولې تا دپاره به اصل د شریعت وي ستا دا ټریفیک قوانین به د شریعت د اصولو خلاف نه وي مثلا ستا نه په ټریفیک کې یو سړی د ټریفیک قوانینو هغه وکوله خلاف ورزي وکوله ته نشي کولی چې هغه په سکونو په لګتو ووهي داسې تعزیر ورکړي چې هغه د شریعت د حکم د احکامو خلاف وي ځکه په شریعت کې د لسو درو نه فوق ته څوک نشي وهلی ما فوق 10 اصوات چې دا د لسو درو نه فوق چې دا شرعاً حد ده یعنی یو حد ده د لسو درو نه فوق ته څوک نشي وهلی نو دا ټول د شریعت احکام دي مقررات دي اصول دي چې مخته وضع شوي دي د دغې اصولو نه په تخریج یا په ترجیح من کولی شو چې قوانین جوړ کړو خو یو منسوسي مسایل دي منسوسي مسایل دا دي مثلا زنا یو غیر قانوني غیر شرعي عمل د جرم ده د دې دپاره دې ته څوک مشروعیت نشي ورکولی چې په پارلمان کې رایګیري وشوه چې زنا چې دا زنا بالجبر جرم ده زنا په رضا د طرفینو سره جرم نه ده دا اوس څوک نشي پاس کولی دا قانون وړاندې کول په خپله یو کفر ده دا ډول قانونونه وړاندې کول د اسلام خلاف عمل ده دا د اسلام د اصولو خلاف عمل ده خبر دی نیسم آیا مثال انسان که یو جی کې غلا وکړي شریعت کې دا راغلی دی چې بخاري شریف خو امام مسلم خو ترمذي خو مثال کې ویلي دي لاسونه ورته قط کړه صحیح ده دا ټول پوهېږي د باندې غټ د وړکیا د ټول پوهېږي